د دوشنبې په سهار شاوخوا 9:30 بجې یو شمېر وسلوال د عدلیې په ریاست ورننوتل چې وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه هم راورسېدل او وسلواله نښته پیل شوه چې تر 1 بجې پورې دوام وکړ. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سمونوال عبدالرؤف فروزګانی وایي په دې پیښه کې د برید کوونکو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. دا چې دې جګړې ولې دومره دوام وکړ، نوموړی وایي په یاد ریاست کې یو شمېر کارکوونکي بند پاتې وو چې د هغوی د خوندیتوب په خاطر دوی له تکتیکي جګړې څخه ګټه اخیستې او د دوی ځواکونه په دې وتوانېدل چې له بند پاتې کسانو څخه 11 تنو ته نجات ورکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د عدلیې ریاست په ګډون 60 تنه کارمندان یې وژلي دي. بل خوا د عدلیې ریاست شاوخوا عام خلک میشت دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له پیل سره سم په ټولو کورونو کې ماشومان، میرمنې او سپین ږیري تر دې حده نارامه وو چې ځینې اوس هم په هوښ نه دي راغلي. دوی وایي په دې جګړې کې ډیری مرمۍ د عامو خلکو په کورونو لګېدلې دي.